بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه محمد صدیق او پروګرام خپلې خبرې او نننې پکې یو موضوع ده، ډېره ښکلې موضوع ده. امید لرم چې ستاسو به دغه نننې موضوع هم خوښه شي. زموږ په پروګرام کې چې کوم نننې موضوع ده، خو جناب زه بالکل ټیک ټاک یم. امید لرم چې کوم زموږ کتونکي دي، کوم زموږ اورېدونکي دي، هغه هم بالکل ټیک ټاک یې، روغ به یې، جوړ به یې. او دې وخت کې به پروګرام په انتظار باندې چې کوم ملګري ناست دي، جناب پروګرام ته راغلی یم. هرکلې ټولو ملګرو ته هم وایم چې کوم ملګري پروګرام ته را روان دي، ټول ته سلامونه کوم، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. پروګرام کې نن زما یو ښکلې موضوع هم وي او امید لرم چې هغه به ستاسو خوښېږي. خو نننې په پروګرام کې موضوع دا ده چې ژوند، ښکلی ژوند څه ته وایي او ښکلی ژوند به موږ څنګه تېرو. نن په پروګرام کې دا موضوع ده. امید لرم چې دا به ستاسو خوښېږي. خو او تاسو په دې باندې موږ سره په کمنټس کې هم په دې باندې خبرې کوئ او په تاسو به موږ سره په لایو کال باندې هم راځئ چې کوم نمبر تاسو په سکرین باندې ښکاري 0305950698 یعنې 0305950698. بالکل په دې باندې تاسو موږ سره نننې پروګرام کې رابطه هم کوئ او دا به راته وایي چې ښکلی ژوند څه ته وایي. ښکلی ژوند د هر چا په زړه کې یو ښکلی ژوند وي، هر چا په زړه کې یو ارمان وي چې ارمان زما دا پوره شي، دا زما د ښکلی ژوند دا یو ویسه چې یاره داسې به کېږي، داسې به کېږي. ننني پروګرام کې به دا راته هم وایي چې ښکلی ژوند څنګه وي، ښکلی ژوند څه ته وایي او ښکلی ژوند به څنګه تېروو. دې څه علاوه چې کوم زموږ کتونکي دي، نو جناب پروګرام خپل ملګرو سره ډایرکټ فوري شیر کوئ. څنګه تاسو ګورئ نو شیر بټن ضرور دبوئ او پروګرام شیر کوئ. او کوم د یوټیوب زموږ کتونکي دي، نو جناب اور پروګرام کتو سره زموږ چینل هم سبسکرایب کوئ. دې نه علاوه پروګرام کې به دا د هم وایي زموږ پروګرام تاسو ګورئ، د کوم ځای نه ګورئ پروګرام باندې کسبل غواړئ او پروګرام کې به څه اورېدل غواړئ. کوشش به کوم چې سره ملګرو پکې لږ شانتي، معمولي شانتي میوزیک پکې هم سره شامل کړم، ځکه چې زیاتر ملګري سبا په ټینشن کې، ډپریشن کې دي او لږ لږو په مسلو کې دي. زه چې لږ لږ شان سره د خندا او د مزاح خبرو سره هم کوم او شعرونه سره هم په پروګرام کې شامل کړم او ډسکس کړم او ورسره ښکلې خبرې سره هم وکړم. نو جناب چې کوم کمنټس روان دي پروګرام کې به کمنټس هم ضرور شاملوم او سره دا به ته وایي چې تاسو به نن په دې پروګرام کې چې یاره ښکلی ژوند به موږ څنګه تېرو، ښکلی ژوند څه ته وایي. نو دا به د پروګرام بالکل ایسه وي، دا به پروګرام کې خامخا وي. ټول ملګرو ته پروګرام کې هرکلی وایم. بدر منیر مانګي هغه میسج کړی دی او کمنټس کړی وایي چې سلام کوم، وعلیکم السلام. چې ډېر زیات مهرباني تلاوت شاه هم موږ ګوري، ستاسو ډېر زیاته مننه کوم. حاجي تلاوت شاه هراز خان موږ ګوري، هراز ستاسو ډېر زیاته مننه کوم. عبدالله ګوري، عبدالله ستاسو مننه کوم. حمزه الله خان خو موږ ګوري، ستاسو ډېر زیاته مننه کوم. چې کوم زموږ ګډ شمېر ملګري چې کوم ملګرو ما ته مخې مخې ته راځي، نو هغه به ټول یادوم، داسې نه چې زما څوک پاتې کېږي. خو پروګرام خپل ملګرو سره هم شیر کوئ. زه چې تاسو لپاره پکې لږ شانتې میوزیکس هم راوړم، ځکه چې ملګري پکې فرمایش کوي چې پروګرام کې موږ ته میوزیکس هم راوړئ. خو نننۍ پروګرام کې تاسو موضوع راوړئ جناب. نننۍ موضوع باندې مخامخ موږ سره خبرې کوئ او ګپ شپ راسره لګوئ. همدغه نمبر چې کوم تاسو په سکرین باندې ښکاري 0305950698 نو دا به ته وایي چې ښکلی ژوند څه ته وایي او ښکلی ژوند به څنګه تېروو. نو دا به د پروګرام نن ایسه ده او نن پکې دا موضوع ده. نو دا به راته وایي او سره پکې نرۍ نرۍ شانتې میوزیک هم وي. نو جناب کمنټس په شاملوم، چې کوم ملګري کمنټس کوي کوشش به کوم چې زموږ کمنټس سمدستي هم شامل کړم، خو کله کله پکې رانه لږ لږ پاتې هم شي. او کوشش به زما دا وي چې زه کمنټس سمدستي شامل کړم ستاسو کمنټس او پروګرام کې ستاسو چې کوم کمنټس روانې ویم. چونکې نن سبا د نیټورک ډېرې زیاتې مسلې دي زمونږ دلته په تنګي چارسده باندې هم ډېرې زیاته مسله ده. داسې بخار هم ځاته ملګري زیاته وایي چې نیټورک هغه خوند او هغه مزې نشته. نو کوشش به مونږ دا کوو چې یاره زمونږ نیټورک هم تاسو سره ټیک وي او ښه چلېږي او پروګرام سره زیاتره ټایم باندې وکړم، ځکه چې زما پروګرام چې کوم ټایمنګ دی، نو زمونږ چې کوم پروګرام ټایم دی د پاکستان د وخت مطابق نننۍ د 9 نه تر 10 بجو پورې زما د پروګرام ټایمنګ دی. کوشش به کوم چې پروګرام تاسو سره کافي ورسوم، خو کوم ورسېد د نیټورک بس مسله وي، کوشش به مې دغه وي. دې علاوه پروګرام زمونږ کوم ټایمنګ دی هغه به مونږ اتونه 9 بجو تر وړو، اتونه 9 بجو پورې زمونږ دغه پروګرام تاسو سره وي. تلاوت شاه وایي چې اسلام میں قبول کا جانانا. وعلیکم السلام تلاوت شاه جی صاحب، پروګرام کې د هرکلی وایم، ستړي مه شئ. ته وایم ډېر زیاته مننه کوم جناب، تاسو پروګرام ته راغلی. یو جي خان مننه کوم. نننۍ چې کومه موضوع په دې باندې به هم په پروګرام کې خبرې کوو چې ښکلی ژوند څه ته وایي، ښکلی ژوند به څنګه تېرو. وایي چې نمبر خو دې سکرین نه ښکاري جناب، نمبر که زما تاسو په سکرین باندې پوره نه ښکاري، نه شو کېږي، نو تاسو خپل پیج هم ریسټور کولی شئ او دوباره ریفریش کولی شئ. دې سره نمبر تاسو بالکل په کیپشن کې را روان دی او زه به کوشش کوم تاسو نمبر په کمنټس کې هم شامل کړم. کمنټس پکې هم ډېر زیات روان دي جناب، تاسو کمنټس په ټول پروګرام کې شاملوم. خو نن زموږ په پروګرام کې یو ښکلې شانتي وړه شانتي موضوع ده چې ښکلی ژوند به څنګه تېرو. په دې باندې به جناب پروګرام کې خبرې کوو. نیټورکس هم نن لږ شانتي ډېر زیات ګډوډ دی، خو کوشش مې دا دی چې تاسو سره نیټورک ښه شي او تاسو کم کمنټس دي نه سمدستي شامل کړم. څه کمنټس ماته مخامخ ښکاري هم
په بدای به هم خبرې کوو کوم ملګري په لایو کال راتلل غواړي نو همدغه نمبر چې کوم تاسو په کیپشن کې دی 0305950908 بالکل جناب دی تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. حسین شاه موږ ګوري. حسین شاه او سلامونه کوي. وعلیکم السلام حسین شاه خوشحاله اوسئ جناب ډېر زیات مننه کوم. ماز خان هم پروګرام ګوري او چې سلام وعلیکم السلام ماز خان په خیر راغلی جناب ستړي مه شئ خرکري درته وایم خپل قیمتي وخت راکولو یو جهان مننه. دې سره تلاوچا چې نمبر د سکرین باندې نه ښکاري تلاوچا په سکرین باندې نه ښکاري نه جناب او کیپشن کې زما نمبر شته او کوشش وکړئ د کیپشن د نمبر واخلئ تاسو موږ سره نننی پروګرام کې رابطه وکړئ. خاص کر مسافر ملګري دې راته ووایي چې ښکلی ژوند څه ته وایي او تاسو چې په کوم ژوند تېروئ په خاص کر په مسافرۍ کې نه دغه ژوند آیا ښکلی دی که نه دی تاسو ورته ښکلی وایئ که ښکلی ورته نه وایئ دا به راته هم په پروګرام کې وایئ. دې سره سره عبدالله جان موږ ګورو. عبدالله جان ډېر زیات مهرباني جناب خوشحاله اوسئ بریالي اوسئ. یاسین خان خو موږ ګورو. یاسین خان ستړی مه شئ جناب په پروګرام کې ته هرکلی وایم. پرنس عبدالله خان ډېر موږ پس راغلی دی وایي چې زبردست رو ډېر مهرباني پرنس عبدالله او خوشحاله اوسئ جناب او ستاسو کمنټس ته راغلم چونکې ستاسو کمنټس مخکې و تلاوت نه خو بیا هم ډېر زیات مننه کوم پرنس عبدالله خان یو جهان مننه کوم. او سلیم افریدي هم موږ ګوري او وایي چې هاي جناب خوشحاله اوسئ سلیم افریدي سلیم افریدي ډېر مننه. پرنس عبدالله خان وایي چې ښه جناب سلام روز څنګه یې. وعلیکم السلام جناب بالکل ټیک ټاک یم روغ جوړ یم خوشحاله اوسئ. امید دی چې تاسو هم بالکل ټیک ټاک یې روغ به یې جوړ به یې او دې وخت کې تاسو ناستې پروګرام ګورئ نو ډېر مننه کوم. پروګرام خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ او په نه چې کومه موضوع ده په دغه راسره هم خبرې وکړئ چې ښکلی ژوند به مونږ څنګه تېرو ښکلی ژوند څه ته وایي. نو په دې باندې به زه کوشش کوم چې ډېرې خبرې کوم مختصر خبرې به کوم او د ملګرو رایې به په دې باندې اخلم چې د ملګرو په دې حوالې سره څه رایې ده. جناب تاسو موږ سره کمنټس کې هم دا خبرې شاملول شئ. ساده ګل پښتون هغوی هم موږ ګوري. تاسو چې ډېر زیاته مننه کوم د خپل قیمتي وخت راکولو ډېر زیاته مننه کوم او راوایي چې ساده ګل پښتون او سلام قبول کا غنا او کرونا ډېر ښه جناب وایي چې سلام قبول کا ګینې کرونا درلېږم. ساده ګل پښتون ډېر زیاته مهرباني چې خوشحاله اوسئ تاسو دومره قیمتي وخت زموږ ته راکړو او څنګه چې تاسو وایئ چې کرونا درلېږم نو زه به دې ووایم چې چونکې کرونا خو تاسو ماشاءالله ډېر ځای ته رسولی یې که نه نور خو ماته پته لګي کوم زموږ کتونکو ته پته نه لګي تاسو خو ډېر زیات لرې کړي یې خو امید لرم چې نن سبا هم طبیعت ښه وي د کرونا حوالې سره ځکه چې تاسو چې کوم په کرونا کې څه حالات نو هغه ماته پته لګي او زموږ زیاتر کتونکو ته هم پته لګي تاسو ډېر زیات کړی وی خو بیا هم ډېر زیات مهرباني. سلیمان خان خو موږ ګوري او ډېر زیات مهرباني چې سلیمان خان یو چې خان مننه کوم ستاسو کمنټ سره ته خو راځم. وایي چې سلام ګرانه او کله کله د پښتنو کلتور خو لږ پروموټ کوئ کله موسیقي خو د جمعې پر ورځ داسې احادیث او ښه جناب او تم ښکلي ژوند پروموټ کوئ. ډېر مهرباني جي سلیمان خان یو چې خان مننه کوم. زموږ کوشش داسې وي د خلکو چې کوم مشورې مونږ ته راکړي مونږ په هغې باندې بالکل باقاعده عمل کوو مونږ ورته وایو مونږ خوښوو داسې خبرې چې څوک مونږ ته ښکلې مشوره راکړي نو ډېر زیاته مننه کوم او په دغې حوالې سره هم زمونږ پروګرامونه انشاءالله شته او نور به هم کېږي او دا به مونږ مخ پر وړاندې بوځو. ستاسو ته ډېر زیاته مننه کوم. یور چینل از ډوینګ ګریټ اینډ یور پروګرام آر ویری نایس جزاک الله. ډېر مهرباني سلیمان خان یو جهان مننه کوم. ستاسو سپیشل کمنټس او د قیمتي وخت راکولو ډېر زیاته مننه کوم. کوشش زموږ دا وي چې مونږ داسې قسمه ښکلي ښکلي پروګرامونه وکړو او سره ورسره د ملګرو چې کوم رایې وي چې کوم مشورې وي هغه هم مونږ مخې ته راوړو او زموږ زیاتر دا کوشش وي چې کوم زموږ کتونکي وي زیاتر مسافر وي او ډېر زیات ټینشن کې هم وي ځکه چې په دې ورځ باندې جمعې ورځ وي او هغوی چوټي شوي د کارونو اکثر د جمعې پر ورځ هغوی چوټي وي او ډېر زیات په انتظار باندې وي نو زموږ دا پروګرام هم ډېر زیات فرمایشي پروګرام وي د خاص کر د مسافرو ملګرو لپاره چې هغوی دې ته ډېر زیات په تمه باندې وي نو دا د هغوی لپاره پروګرام وي خو ستاسو هم یو چې خان مننه کوم چې ستاسو او ستاسو د دې کمنټس باقاعده مقدر کوم. ابو زین خو مونږ ګوري او چې سلام فرام دامان سعودي عرب نه ډېر مهرباني ابو زین خوشاله اوس جناب تاسو مونږ دامان سعودي عرب نه ګوري ډېر زیات مهرباني خوشاله او آباد اوسئ. دې سره ذیشان احمد وایي چې سلام جی زه ذیشان احمد یم د سعودي عرب نه پروګرام ډېر زبردست ډېر مهرباني خوشاله اوسئ چې ټول ډېر زیات مننه کوم. ټول کمنټس پروګرام کې شامل هم خدا ته هم وایي زموږ پروګرام خپل ملګرو سره هم شیر کوي خو زموږ نه موضوع ده چې پروګرام خاص کر چې ښکلی ژوند به څنګه تېروي نو ښکلی ژوند لومبي وایسته او بیا به ښکلی ژوند څنګه تېروي او خاص کر چې کوم زموږ مسافر ملګري دي چې زموږ پروګرام ګوري نو دا راته وایي چې ستاسو ژوند کم دی په سعودي عرب کې یا په نور ملکونو کې کوم ژوند تاسو تېروئ نه آیا دا ژوند ښکلی دی که ښکلی نه دی او که ښکلی نه وي نو ښکلی ژوند تاسو څه ته وایي او ښکلی ژوند تېرول څنګه غواړي نه خاص کر زموږ پاکستان کې هم زیاتر ملګري داسې دي چې هغوی خپل ژوند ته ښکلی ژوند نه وایي نو تاسو ښکلی ژوند څه ته وایي په دې باندې ما پروګرام کې خبرې کوو ډېر زیات مننه کوم. ذیشان تنخوا هم موږ ګوري چې سلام جی وعلیکم السلام ذیشان تنخوا ستاسو هم ډېر زیات مهرباني جناب او تاسو تنخوا نه یې ښه او
تنخواه ځان سره ولې لګي جناب. خو زه خیر دا یو بېله ایشو ده، په دې یو بېلې خبرې کوو. عمران خان ښه مونږ ګوري او راوایي چې څنګه جناب عمران خان بالکل ټیک ټاک کې هم خوشحاله اوسئ جي، اور امید لرم چې تاسو به هم بالکل ټیک ټاک کې روغ به جوړ به خوشحاله آباد اوسئ. دې سره سره سنی جان خو مونږ جان کړو، محمد عدنان خان خو مونږ ګوري او سره سلیمان خان تاسو هم یو جهان مننه کوم. جناب محمد عدنان خان وایي چې السلام علیکم څنګه جی نن ډېر ښکلی ہے ښکلی ډېر مهرباني جی محمد عدنان خان اینڈ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډېر زیات مهرباني، خوشحاله او آباد جناب. اور دا خو ستاسو نظر ښکلی دی ماشاءالله، موږ ستاسو د نظر قدر کوو او خوشحاله او آباد اوسئ چې تاسو زموږ دومره ستاینه وکړه. یو جی خان مننه کوم. زید احمد خو مونږ جان کړو، ستاسو هم ډېره مهرباني. نبی خان خو مونږ ګوري، نبی خان ستاسو هم یو جی خان مننه کوم. داسې ګڼ شمېر ملګري مونږ ګوري، د ټول ډېر زیات مننه کوم. نننۍ موضوع باندې به پکې خو خبرې کوو، او که تاسو څه فرمایش لرئ جناب ستاسو په فرمایش باندې به په دې کې خو کوشش به کوم چې په دغې باندې خو خبرې وکړو. دې څه علاوه زه وایم چې کله کله به کې د مرۍ د صفا کولو لپاره لږ وقفه به کې هم کوو. کوشش کوئ چې کوم ملګري پروګرام ګوري دا ته هم وایي زموږ پروګرام ګوري د کوم ځای نه ګوري، او پروګرام باره کې څه غواړئ داسې به تاسو کوم پروګرام غواړئ چې زه پروګرام هغه دلته کې راوړم، کوم موضوع تاسو غواړئ چې هغه موضوع دې پروګرام ته راشي. په دې باندې به کې هم خبرې کوو. ستاسو کمنټس را روان دي، کمنټس په شاملوم خو لږ وړه شم خو وکړم. بالکل جناب، یو وارې بیا هرکلي ډېر مننه کوم چې کوم زموږ ملګري دي وخت کې مونږ ګوري، ټول ډېر زیات مننه کوم. مرسلین شیر خو مونږ ګوري، مرسلین خان خو مونږ ګوري، سره سره روب تنګي خو مونږ ګوري، حزب الله جان مونږ خو ګوري، او سره سره نور چې کوم زموږ ګڼ شمېر ملګري دي ټول مونږ ګوري. د تنګي شیر جیم نن ستاسو هم ډېر زیات مهرباني، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، او ستاسو کوم کمنټس دي نو هغه هم په پروګرام کې شامل شو. دې سره سره کمنټس شاملوم، کمنټس پکې ښه ګڼ تعداد باندې را روان دي، او کوشش به کوم چې تاسو ټول کمنټس شامل کړم پروګرام کې. یو کمنټس په هم نه پاتې کېږي، خو چې کله کوم ملګري پروګرام ته راځي جناب نو لږه ګزاره کوي، اکثر ملګري کمنټس وکړي او بیا وتښتي، او بیا ما ته په میسنجر باندې یا په وټساپ باندې راشي وایي چې صدیق جان او زما کمنټس شامل نه کوو، جګړه ده. نو زه چې جګړه سره ګرځو کوي که نه نو لږ شانت انتظار کوي، نو ستاسو کمنټ به زه په پروګرام کې ټول شاملوم. چونکې نیټورک هم لږې زیاتې مسلې دي، نو په دغه وجه پکې هم څه ناسه کېږي. کوشش کوم چې ستاسو ټول کمنټ ډایرکټ شامل کړم. ګل ارمان خان هم ګوري او وایي چې جناب هاي. ګل ارمان خان ډېر مهرباني چې خوشحاله او آباد اوسئ. یو جی خان مننه کوم جناب. ابوزین خو مونږ ګوري وایي چې ژوند ډېر ښکلی دی خو مونږ بدرنګ کړی دی. ابوزین ډېر ښکلې خبره دې وکړه، زه یم چې په دې باندې یو دوه خبرې زه هم وکړم چې مونږ دا ژوند ولې بدرنګ کړی دی. دې وجه دا ده چې زه وایم دنیا کې زمونږ چونکې په خولې باندې دا خبره کوو چې رزق د اسمانه دی او رزق الهي دی او رزق وعده الله تعالی کړې ده، خو که دا مونږ د زړه نه ومنل زمونږ ژوند به ډېر زیات ښکلی شي. ځکه چې زمونږ خلکه ټول خلکه لومبي زه بیا بل ټول خلکه منډې په رزق پسې وخو، او رزق زمونږ پسې خپله ځي. چې کوم څیز پسې منډه وهل پکار دی نه هغې پسې بالکل مونږ نه ځو، او چې کوم پسې وهل نه وي پکار چې کوم مونږ د خپل روان دی نه هغې پسې مونږ ځو. نو دا خو یو خبره ده، نو زه یم چې مونږ خاص کر زمونږ پښتانه داسې نور هم هلکه زمونږ خپل منځ کې خپله معاشره لږه ښکلې کړو، خاص کر په دغې حوالې سره چې زمونږ په معاشره کې کوم مونږ غریب خلک دي، مسکین خلک دي، زه وایم چې هغوی سره پکې لاس امداد کړو، ځکه چې نن سبا کوم حالات دي په دې کې خو ډېر زیات ضروري دي. زه یم د هغوی به هم ژوند ښکلی وي، زمونږ به هم ژوند ښکلی وي. نور خو په دې خبره به تاسو پوهېږئ، خو ستاسو چې کوم خبره وکړه چې کوم کمنټس کړی چې ژوند ډېر ښکلی دی خو مونږ بدرنګ کړی دی، نو وجه دغه ده چې زمونږ خلکو نیتونه هغه حساب نه وي. کوشش زمونږ خلکو دا وي چې یاره ګاونډی چې کوم زمونږ وي، کوم زمونږ پړوسي وي چې کوم هغه مونږ ښه کړو، په کار داسې ده، خو مونږ کوشش دا وي چې یاره ګاونډي زما نه ښه نه شي. نو په دې وجه زمونږ دا ژوند چې دی دا ښکلی نه تېرېږي، بدرنګ تېرېږي. نو دغه پکې هم خبره ده. او ابوزین ډېر زیات مهرباني جي، خوشحاله اوسئ، ستاسو ډېر ښکلی زبردست کمنټس. دې سره سره علم خان خو مونږ ګوري، علم خان ډېر مهرباني جي، السلام علیکم وایي چې وعلیکم السلام جي، خوشحاله او آباد اوسئ جناب. ډېر زیات مهرباني جي، ستاسو سپیشل کمنټس یو جهان مننه کوم. صادق علي خو مونږ جوین کړو ډېر ټایم نه، صادق علي ستاسو هم ډېر زیات مهرباني، خوشحاله او آباد اوسئ جناب. شازم خان خو مونږ ګوري او وایي چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر زیات مننه کوم شازم خان، مونږ دوبۍ نه ګوري. شازم خان پروګرام کې هرکلی ویم، ستړی مه شئ. صادق ګل پښتون وایي چې لیوینګ فار ادر از رول آف نیچر. بالکل جناب. ایوایډ
اوایډ کمپلیټ. بالکل جناب همدغسې ده چونکې ما له خو انګلیش لیک ډېر نه راځي که نه نو خیر دی که نه په کوشش به کوم چې ستاسو ټوټه پوټه انګلیش چې سوري انګلیش چې دی هغه زه ټوټه پوټه وایم که نه. بالکل جناب ژوند د مختلفو لمحو مجموعه ده اور نو کوشش کوئ چې خپل هر یو لمحه ښکلې کوي. بالکل جناب همداسې ده اور ژوند به اټومیټکلی ښکلې کېږي. بالکل جناب همدغسې ده. ډېر زیات مننه کوم ساده ګل ستاسو چې ډېر زیاته مننه کوم خوشحاله واوسئ. ژوند بالکل دا یو بهترین نظم چې تحفه ده چې چاته میلو دی اور څوک دا ژوند تېروي نو هغوی لپاره ځکه چې کوم خلک بیمار شي زیاتر یا دنیا نه ځي نو دغه وایي چې لږ شان ژوند مې نور وي ژوند خو ډېر ښه څیز خو ما ښه تېر نه کړ نو زم ژوند بالکل یوه بهترینه لمحه ده په کار دا ده چې دا ښکلې تېره شي. بالکل جناب ډېر زیات مننه کوم خوشحاله به اوسئ چې ستاسو ډېر زیات سپیشل کمنټس زما کوشش دا وي چې هر چا په کمنټس باندې زه هم څه خپل رایه ورکړم څه خپلې خبرې پرې وکړم. ضروري نه چې زما هره خبره دي د هغوی د زړه مطابق وي او هغه دي کوم هغسې سمونه خوري خو بیا هم ډېر زیات مننه کوم. تلاوت شاه جي صاحب ستاسو ډېر ښکلي کمنټس روان دي ډېر زیات مننه کوم. فاضل شاه شلماني خو مونږ ګوري فاضل شاه شلماني ستړی مه شي جناب خرکلي درته وایم او په خیر راغلي درته وایم ډېره زیاته مننه کوم. تلاوت شاه وایي چې مسافري خو لا پرېږده چې به مې زړه نه ښه جناب ست خوستا هم. بالکل جناب ډېر ښکلی تلاوت شاه مننه کوم جناب وایي مسافري خو لا پرېږده چې به مې زړه ناروي ښه اور تنخوا تا نه رخصت خو راته خو لویه لانجه پاتې ده. بالکل جناب دا خو ډېره ښکلې خبره دې وکړه تلاوت شاه اور ټپی چې به یې کوم وکړم ډېر زیاته ښکلې دي وي خو خفه نه شي ګورې هغه حساب مې ونه وي څنګه چې تا رالیږلې دا خو بیا ډېر زیات مهرباني خوشحاله اوسئ. جناب پپو ساګر خو مونږ ګوري او ستاسو چې ډېره مهرباني او بوزین وایي چې ښه جناب چالي دی ځان لا وسکلې چیرې ځان لا وسکلې یاره ابو زین چونکې چې خو ځان له سکې که نه چې خو ځان له مزه کوي که نه اور ځان له بخامه خاص کې چونکې زما مری زر خرابېږي اور ما ته چې ډېر زیات ضرورت وي چونکې خلک وایي ګرمي ته زه چای نه څکم خو زه وایم چې یاره ګرمۍ کې به هم چای څکې زما د زړه لپاره که نه نو بل چې زه چېرته ځم نو هلته خامخا چای څکم زما زیاتر زه ډرنکس وغیره چې کوم دي کولډ ډرنکس نه زیاتر نه څکم اور کوشش مې دا وي چې چې کپوس کوم دا زما باندې ښه لګي. ډېر مهرباني پپو ساګر وایي چې سلام ورو وعلیکم السلام خوشحاله اوسئ. جناب روید علي وایي چې روجانه مسافرو باره کې ښه جناب ډېر مهرباني روید علي وایي چې روجان مسافرو باره کې څه ووایم جناب خوشحاله اوسئ خو زه یم چې مسافري د ډېره وکړه خدای دې سبب د خپل وطن وکړه مینه دا ټپه به ورته وکړم او داسې خو نور ما ته چونکې لازم خاص څه پته نشته چې ستاسو مطلب سره وینا څه غواړئ. عزیر خان خو مونږ ګوري ستاسو هم چې ډېر زیات مهرباني خوشحاله بابا اوسئ جناب. دې سره وحید الله خو هم ګوري او چې سلام ډېر وخت نه وي وحید الله ډېر مهرباني جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ خوشحاله بابا جناب اور ډېر وخت څنګه نو چې رمضان ښکلې میاشت شوه او کله کله به کې پروګرام ته راتلم خو ډېر زیات به نه راتلم ځکه چې رمضان چې کوم ټایمینګ هغه دومره ګډوډ زما چې پته راته نه وه چې دې وخت کې کم ټایم کې زه پروګرام ته راشم ځکه چې هلته کې د خپل ملګرو د هغوی ټایم به مې هم کته که نه چې کوم وخت کې زما ملګري دې وخت کې په لاین باندې دي. نو وحید الله ډېر زیات مهرباني چې خوشحال اوسئ. ګل ارمان ستاسو ډېر زیات مننه کوم سپیشل کمنټس. پپو ساګر وایي چې د ملتان ښه ارشد ته دې سلام وي خوشحال اوسئ جناب اور پپو ساګر طرف نه د ملتان ارشد ته ډېر ډېر سلامونه دعاګانې نیکې خیلې او نیک احترامات ډېر مهرباني چې خوشحاله اوسئ. تر دې مونږ خراز احمد خو مونږ ګوري سلیمان خان خو مونږ ګوري ستاسو ډېر زیات مهرباني کاظم شاظم خان خو مونږ ګوري ورسره فرهاد علي خو مونږ جان کړو ستاسو هم ډېره مهرباني. وحید شاه خو مونږ ګوري وحید شاه ستاسو مننه کوم. جنت ګل خو مونږ ګوري جنت ګل ستاسو مننه کوم. رحمان علي وایي چې سچ ښه جناب بهتر زندگی کیا ہے ښکلې وي چې رښتیا ویل چې دا ښکلې زندګي ده. بالکل جناب رحمان علي زه یم چې ستاسو خبرو باندې ستاسو په کمنټس باندې دوه خبرې وکړم اور هغه ده چې هغه خلک وایي ښه مه کوه بد نشته نن سبا یو متل دوه مشهور دي او وایي چې تا ته چا وي چې رښتیا وایه داسې ډېرې خبرې په دې څیزونو باندې روتې دي. اکثر تاسو ګورئ هغه خلکو ته نن سبا اکثر لانجه جوړه شي کوم خلک چې په یو ځای کې رښتیا وایي. نو جناب رښتیا ویل چونکې پکار دي خو نن سبا حالات چې کوم دي نو هدې کې کوم ځای کې رښتیا وایي مطلب چې ځان له کار ګورئ نو رښتیا ویل بیا خو دې نه بعد خو زه به وایم چې رښتیا وایه داسې زه نه یم چې ځان له کار مه ګوره هر ځای ته د هرې خبرې به
هر یو انګل ته ګوري چې د دې انګل نه څه مطلب دی، د دې نه څه هر طرف ته به ګوري بیا به ځای کې خبره کې نو دا به ډېر ښه وي. خو ستاسو د کمنټ زه قدر کوم. رحمان علي وایي چې رښتیا ویل چې سچ بولنا جو ہے وہ اچھی زندگی ہے. تو ټینکس جناب. خوشحال اوسئ. ساده ګل پښتون وایي چې لایف از د نیم آف ښه جناب ستاسو کمنټس ته پوره راځم. ډېره مننه کوم جی. اور لایف از د نیم آف لیمنگ از فار ایور. ها ډېره مهرباني اور کوشش کوم چې ښه ویم. ایوری ناٹ د نیم آف لیونگ انسټرومنټ فار انجوایمنټ. بالکل جی همدغسې ده ستاسو چې کوم کمنټس همدغسې ده. خو زمونږ خلکو توجه همدغه هېڅ ته نشته ورته، چونکې پته نشته زیاتره ملګرو ته چې ژوند به ښکلی څنګه تېري، ښکلی ژوند څنګه دی. په یو ځای کې بس یو چوکیدار ولګي دی خو سرکاري وي، بس دغه ډېر ښکلی ژوند دی. نو زه دې خبرې سره ایګرې نه یم، ځکه چې دې کې ډېرې خبرې دي په دغې باندې بیا یو خپل پروګرام کېږي، خپل کېږي. خو دغه یو بېله موضوع ده. دې سره سره فرمان خو مونږ جوین کړو. فرمان علي ډېر ټایم نه مونږ ګوري. ستاسو هم چې ډېر زیات مهرباني. خوشحال و آباد اوسئ. دې نه علاوه رحمان علي وایي چې سلام وعلیکم السلام. خوشحال اوسئ جناب. اور نعیم خان مونږ ګوري او وایي چې سلام صدیق رورا څنګه یې. وعلیکم السلام نعیم خان. مونږ سعودي عرب نه ګوري. ډېر زیات مهرباني جی. خوشحال و آباد اوسئ. اور شکر جی. بالکل ټیک ټاک کې مې امید لرم چې تاسو به هم بالکل ټیک یې، روغ به یې، جوړ به یې اور خوشحال اوسئ جی. ډېره مننه کوم جی ستاسو یو جی خان مننه. کوشش زما دا وي چې تاسو سره داسې ښکلي ښکلي پروګرامونه راوړم، بار بار راوړم او ګپ شپ پکې سره هم ولګوم. دې نه علاوه ډېره مننه کوم. جنت ګل وایي چې هیلو جناب خوشحاله اوسئ. اور فرحان علي وایي چې سلام کوم. وعلیکم السلام. فرحان علي ستاسو هم ډېر زیاته مننه کوم چې کوم ملګري ګوري. کوشش کوم چې زه ټول کمنټس په پروګرام کې شامل کړم او شاملوم به هم. خو نننی زموږ چې کوم نوي کتونکي زموږ پروګرام ته راځي جناب، زموږ په پروګرام کې نننی کوم موضوع ده هغه دا ده چې ښکلی ژوند څه ته وایي، ښکلی ژوند به څنګه تېرو، او آیا تاسو چې کوم دې وخت کې ژوند تېروئ دا ستاسو ښکلی ژوند دی که نه. خاص کر هغه ملګري چې کوم مسافر دي په مسافرۍ کې ژوند تېروي، نو آیا د مسافرۍ چې کوم ژوند دی نو دا ښکلی دی که ښکلی نه دی، او که ښکلی نه وي نو ښکلی به یې څنګه جوړو اور ښکلی ژوند باره کې به نن خبرې کوو. نو تاسو جناب موږ سره په لایو کال کې هم راتلی شئ. همدغه نمبر چې کوم تاسو په سکرین باندې ښکاري 03059506 یعنې 0305950690 په دې باندې بالکل جناب زموږ سره خبرې کولی شئ. نو ډېر زیات مننه کوم ټولو ملګرو. محمد خان مراد خان خو موږ ګوري او وایي چې سلام جی ملکنډ درګۍ نه جی. وعلیکم السلام محمد مراد خان. ډېر زیات مهرباني جی. خوشحاله و آباد اوسئ. تاسو ملکنډ درګۍ نه موږ ګورئ. ډېره زیاته مننه کوم. سپیشل ټینکس د ښکلي وخت راکولو. ابو زین وایي چې الله چې مونږ ته څه ذمهداري راکړې دي هغه مونږ پرېښې ده او د رزق ذمهداري الله اخیستې ده، نو مونږ ورپسې سعودي ته راغلي یو. معذرت. بالکل جناب د ستاسو خبره بالکل ټیک ده ابو زین چې د رزق ذمهداري چې کوم ده هغه الله تعالی اخیستې ده. تاسو اوس وایئ چې مونږ سعودي عرب ته راغلي یو، نو دا نو زه دې کې لږ شانتې معمولي دغه ساتم. سعودي عرب ته تاسو تللی نو دې مطلب دا چې الله تعالی ستاسو رزق د سعودي عرب کې لیکلی دی، د هغه ځای نه ستاسو رزق ستاسو کوم وسیله ده تاسو ته د هغه ځای نه جوړه شوې ده. دغه خبره خو بالکل ټیک ټاک ته دا خو ویل کېږي چې الله تعالی خلق کوي. زموږ ایمان زموږ یقین چې الله تعالی په هر ځای کې دی، دلته کې هم دی، سعودي عرب کې هم دی، په بل ځای کې هم دی. خو دغه به یو بېله موضوع راشي، په دغې باندې به انشاءالله یو بېلې خبرې هم کوو. خو ستاسو کمنټس مطلب هم دا چې ستاسو رزق الله تعالی په سعودي عرب کې لیکلی دی او رزق وعده چې دا الله تعالی کړې ده. نو د هر چا رزق یې په خپل مختلف ځایونو کې لیکلی دی، چا په یو ځای کې، چا په بل ځای کې، د چا د یو ټیم لیکلی وي او واقع یې نه وي لیکلی، او چا اخري ځل یې لیکلی وي، خوړلی وي، کښتري وي، او چا کېدای شي را روان چې کوم نننی اوس ټیم دی کېدای شي دا ټیم یې وخوري او بیا دنیا نه رخصت شي. نو دا خو د الله تعالی تقسیم دی چې چا یې په یو ځای ورکړې ده، چا یې په بل ځای ورکړې ده. خو موږ به نن خبرې کوو چې رزق باندې به چونکې بل پروګرام وکړو انشاءالله، خو نن به خبرې په دې کوو چې ژوند ښکلی ژوند به څنګه تېروي. نو ستاسو چې کوم کمنټس دي دا دې سره هم تعلق ساتي، خو بیا هم ډېر زیاته مننه کوم. خوشحاله اوسئ. هراز احمد مونږ جوین کړو، ډېر مهرباني. سلیمان خان ستاسو ښکلي کمنټس روان دي مخې ته راغی، او چونکې نیټورک هم نن لږه مسله ده، او کوشش زما دا وي چې د ټول کمنټس په وخت باندې شامل کړم، خو کمنټس کله کله لږ سلو سلو رواني. وایي چې د ژوند سره تړلې یو خبره کوم چې اسلام مونږ له دا ښایي، خو په سکرین لیکم. ښه جناب ډېر مهرباني. په سیګریټ کې لیکم صحیح تشریح والا ته به انعام وي. ښه جي. ګرمي وعدې سستې ماهدو تشریح. ښه جناب سلیمان خان ډېر زیات مهرباني جي. خو په دې خو زه هم لا پوه نه شوم، خو یو جي خان مننه کوم جي. د انسان د ژوند اصل مقصد دا دی کوم انسان یې پوه شي. بالکل جي ستاسو ښکلي کمنټس
میں نے ګداجه بالکل جی ستاسو ډېر ښکلې تشریح وکړه ستاسو د ژوند خو لږ پوه شوم پوره پوه نه شوم خو بیا هم کوشش به کوم چې پروګرام نه ځان نه بعد پې ځان پوه کړم چې کوم ملګري په دې باندې پوه شو نو کوشش وکړئ چې تاسو هم موږ په تاسو هم ډېره مهرباني کوم خوشحاله اوسئ چې خلک هم لږ شان د ششو پنج کې واچول چې سلیمان خان په دې وخت کې څه لیکلي او د هغې مطلب به څه وي نو یو جي خان مننه کوم چې ستاسو ډېر زیات مننه ملک فیاض خان خو مونږ ګوري ستاسو هم ډېر زیات مہربانی ان دوستوں کی بہت شکر گزار ہوں خاص کر سندھ اور پنجاب سے جو میرے دوست میری آواز سنتے ہیں اور اس کو پشتو سمجھ میں نہیں آتی لیکن پھر بھی میرے پروگرام اس لیے سنتے ہیں کہ ان کو میں نظر آ رہا ہوں تو مشکور ہوں ان کا بھی اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اردو میں بھی ایک پروگرام ارینج کروں تاکہ جو میرے باقی کے دوست ہیں ان کو بھی پروگرام سمجھ میں آئے تو ډېر مننه کوم ټول ملګرو یو جي خان مننه کوم کرامت خان مونږ ګوري او ستاسو هم ډېر مهرباني وي چې السلام علیکم سعودي عرب نه وعلیکم السلام جی کرامت خان یو جهان مننه کوم جناب د هشتنګر نیوز تنګي سټوډیو نه کم چې په تحصیل تنګي ضلع چارسده کې ده چھوٹا خان یعنی چھوٹا نواب هم ګوري ستاسو هم ډېر مهرباني او پپو ساګر و چې لایف از نایس اینڈ ها جناب سکسیز برو ډېر مهرباني چې خوشحاله او آباد اوسئ او ستاسو ښکلي ژوند دی او کامیابی تېروئ کامیابی چې د ښکلي ژوند دی ډېر مهرباني چې خوشحاله اوسئ شاظم خان وجی صدیق تم آج بہت اچھے لگتے ہیں شاظم خان ډېر مهرباني جناب خوشحاله اوسئ اور اگر آپ کو میں اچھا لگتا ہوں تو میں آپ کو مشکور ہوں ستاسو ډېر مننه کوم ستاسو نظر ماشاءالله ډېر ښکلی دی چې زه د باندې ښکلي ولګېدم یو چې خان مننه کوم د ستاینې خبره مو وکړه ډېر مهرباني چې خوشحاله او آباد اوسئ ریسه سلیم خان خو مونږ ګوري د میرزا ډېر نو ډېر مونږ د باز هم ګوري سلیم خان په خیر راغلی جناب ستړي مشي او پروګرام کې تخر کلی وایم مننه کوم جناب چھوٹا نواب خپل کمنټس کړی تاسو ډېر مهرباني ملک فیاض خان وایي چې ځان دومره مضبوط کړه چې د غریبو خدمت وکړي بالکل جناب مطلب دا چې دا ښکلي ژوند دی چې ځان دومره مضبوط کړه چې د غریبو خدمت وکړي نو ډېره مهرباني ملک فیاض خان او سره سلیم خان وایي چې سلامونه وروره صدیق بھائی څنګه یې مزداري نه وعلیکم السلام اور سلیم خان په خیر راغلی جناب ستړي مشي او ما ته ایډوانس کې کوم ویډیو خام لیدلې وي نو ډېر مهرباني هرات احمد وایي چې سلام ښکلي ژوند خو قسمونه ډېر دی ډېر دی خو زمونږ غریبو خلقو بس ښه اخلاق ساتل دي او د مور پلار زړه ساتل دي او خپلوانو سره په مینه رشته ساتل نو بل آئی تھنک دیٹس بیټر لایف فار می بالکل جناب اور همداسې د خیرات احمد ستاسو خبره ډېره ښکلې ده خو که دا هر څه وشي نو بیا هم اکثر خلک په دې ژوند باندې هم خوشحاله نه وي زیاتره زمونږ داسې وي چې چاته یو څیز ورکړي یاره یو څیز مې په کار دی یعنې زه به ساده خبرو کې ویم چې کله زه سکول ته په سایکل باندې تلم چونکې تاسو ته پته لګي نو زما خواهش زړه کې چېرته دا نه و راغلی الله تعالی راکړې وه خو د څه ملګرو خبره کوم نو زیاتره ملګرو وایي چې سایکل کوم چې به پیاده تلل یاره چې کاش یو سایکل خو راسره وي چې سایکل باندې سکول ته تلې کالج ته تلې سایکل نه بعد به ته بیا موټرسایکل بیا موټرسایکل خواهش کې چې یار سایکل نه موټرسایکل ښه دی موټر نه دې نه بیا موټر ښه دی بیا په موټر کې خپل قسمونه دي بیا اډوانس ورپسې خلک ځي که نه نو زه هم خلک پکې دغه سم یادوي چې یاره زه ښکلی ژوند خو دا دی ښکلی ژوند دا دی نو هر چا سره چې څه دي نو هغې ته بالکل څوک هم زما په خیال زیاتره خلک پکې ښکلی ژوند هغې ته نه وایي ښکلی ژوند هغې ته وایي چې کوم بل سره وي او هغې ته ګوري نه وایي چې دا ښکلی ژوند دی نو زه یم ستاسو خبره هم بالکل ټیک ټاک ته څه حده پورې ستاسو هم په خپل سوچ سره بالکل ستاسو خبره هم ټیک ده او خلکو چې کوم وینا ده نو هغه څه بل رنګه ده خو ستاسو هم ډېر زیاته مننه کوم سپیشل کمنټس یو جهان مننه کوم خیرات احمد د سعودي عرب نه تاسو مونږ ګورئ ملک فیاض خان وایي چې ښه جناب سکرین دی ووایه سکرین نه دی ښه فیاض خان جناب ستاسو چې کوم سلیمان خان ته کومه خبره وکړه نو هغوی به کتلې وي امید دی او سلیمان خان به بالکل جناب ملک فیاض خان ته د دغې خبرې جواب هم ورکوي مهرباني چې ابوزین وایي چې د وړوکي کاروبار شروع کولو دپاره که یو پروګرام وکړې چې ملګری زړه ومومي او خپل کاروبار شروع کړي ابوزین داسې خبره دې وکړه که نه لکه چې دا خبره زما ذهن کې راغلې او تاسو ځان سره ذهن کې واغشته او زما خیال خو هم دغه دی خو چونکې ما خو بل څیز کې تاسو چې کومه خبره وکړه ستاسو چې کوم کمنټس دی خو دا خبره زما خو په زړه کې خو دا خو زما موضوع چې کوم د راروان پروګرام دپاره وه نو هغه دا وه چې بغیر پیسو به یو کس څنګه خپل کاروبار شروع کړي دا به زما د راروان پروګرام موضوع وي نو په دې کې دا خبرې خو هم راځي چې وړوکی کاروبار به خلک څنګه شروع کوي همدغه موضوع وي انشاءالله زما پروګرام به خلک په تاسو سره وي د 8 نه 9 بجو پورې کوشش زموږ دا
زمونږ د بجلی ټایمینګ لږ فکس شو د 2 نه 9 پورې، نو بیا به تاسو زما د 2 نه 9 پورې د پاکستاني وخت مطابق ته پروګرام وي. او انشاءالله همدغه زما نوې موضوع چې کوم زما راځي همدغه به راځي چې بغیر پیسو یعنی په لږو پیسو به یو کس څنګه کاروبار شروع کوي که هغه کاروبار شروع کېدل غواړي. نو دا زما ډېره زیاته ښکلې موضوع زما ډېره خوښه شوې، خو خو تاسو پکې رانه لږ مخکې شوې سوال هم پکې راباندې وکړو، نو ډېر زیات مهرباني چې خوشحاله وباسئ. دې سره سره حیات الله خو مونږ ګوري چې سلامونه لاله او څنګه یې پروګرام ډېر کو دی. حیات الله وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډېر زیات مهرباني چې خوشحاله وباسئ او بالکل ټیک ټاک کې امید دی تاسو به هم بالکل روغ جوړ یې. دې سره سره کوم زموږ نوی ملګري پروګرام ته راغلي یاسین خان تاسو هم هرکلی وایم او تاسو ډېر زیات مننه کوم چې کوم نوی ملګري پروګرام ته را روان دي. خو کوشش کوم چې ټول کمنټس په پروګرام کې ضرور شامل کړم. دې نه علاوه لږ شانتي معمولی شانتي وخت په کې چونکې کوم ځکه چې خبرې مې ډېرې زیاتې وکړې که نه، بیا مې څوک معمولی شانتې وقفه کوم. حافظ جناب ویلکم بیک اور ډیره مهرباني جی. اور سلیمان خان تاسو کمنټس مې بالکل جام وکړو اور لږ شانتې مسکی خوم شو چې اوس به پسې وي ګرځې، نو ګرځېدل خو پسې خامخا به کوي چې سلیمان خان وایي چې there will be a prize for the correct explanation of this Sanskrit prize this what Islam teach us که نه. نو زه باقي چې کوم لیکلي وه دا خو زه لږ نه پوهېږم مختلف به پوه نه شم که نه. او ښه 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 اوس ورپسې ګرځې. سلیمان خان زما په پروګرام کې په سوال کې تاسو سوال راویسته او چې کوم زمونږ ملګري چې کوم زمونږ کتونکي لږ سرچ بند کې لاړل چې سلیمان خان نن په پروګرام کې دا څه وویل که نه، نو خو بیا خو ډېر مهرباني جي. او زما په خیال چې تاسو په لاس کمنټس کې هم د دې جواب په خپله باندې ورکوئ ځکه چې کېدای شي زمونږ د دغه نه لږ شانې بهر شي. ډېر مهرباني جي. سلیمان خان یو جي خان مننه کوم جي ستاسو قیمتي وخت راکولو یو جي خان مننه کوم. کمنټ شاملوم چې کوم ملګري کمنټس کې دي سره زمونږ چې کوم نوي ملګري پروګرام ته روان جناب زمونږ نن په پروګرام کې موضوع دا ده چې ښکلی ژوند څه ته وایي او ښکلی ژوند به څنګه تېروو او چې کوم مسافر ملګري زمونږ بهر ژوند تېروي نه آیا دا ژوند ښکلی دی که ښکلی نه وي نو ښکلی ژوند به څنګه تېروو. دې سره پروګرام خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. چا چې پیج نه لایک کړی فالو کړئ جناب پیج هم لایک کړئ او سره چې کوم زمونږ یوټیوب ویورز دې وخت کې نه هغوی جناب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ جناب. دې علاوه جناب لیونی جانان او هم جناب لیونی جانان وایي چې زه اقبال جان او سعودي عرب نه السلام علیکم. وعلیکم السلام لیونی جانان وایي چې زه اقبال جان سعودي عرب نه اور سلامونه کوم. وعلیکم السلام جی. خوشحاله اوسئ. आवाज جناب ډېر زیاته مهرباني خوشحاله आवाज دی او ښکلي کمنټس. اسیم علي خان هم ګوري د سعودي عرب نه ورته السلام علیکم او زه د زړه سره وعلیکم السلام. اسیم علي خان په خیر راغلی جناب ستړي مشي خرکلی درته وایم. یاسین خان پی ټی آی خو مونږ ګوري او وایي چې نایس جناب ډېر زیاته مهرباني یاسین خان خوشحاله او آباد جناب. دې نه علاوه بخت نظیر هم ګوري وایي چې نظیر تا ته سپیشل سلامونه. وعلیکم السلام بخت نظیر خوشحاله اوس جناب اور یو جي خان مننه کوم او تاسو ته سپیشل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ډېر مهرباني جی. دې سره جناب اور سلیم خان وایي چې زندگی ښه تېروی د ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل دپاره تېر شي. خای 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 ډېر ښکلی سلیم خان. تاسو زما په خیال چې د رحمان بابا یا د داسې چې کوم نامور شاعران دي د هغوی یو شعر دی او تاسو بالکل هغه په ترجمه کې پیش کړو. هغوی خو همدغسې ویلي ژوند هغه دی چې د بل دپاره تېر شي او تېرېږي ژوندون د بل په خپل په ځان کې دا څه شعر دی چونکې ما د خو پوره دې وخت کې نه دی یاد خو بیا خو ډېر زیاته مننه کوم او تاسو د هغوی کم شعر
نو هغه تاسو پروګرام کې شامل کړئ. ډېره مهرباني. بلال خان خمونګ ګوري، بلال جان په خیر راغلی جناب پروګرام کې د خرکلی ویم ستړي مشي. سجاد خان خمونګ ګوري تاسو هم ډېر زیات مهرباني. دین علاوه جناب یاسین خان پی ٹی آئی سے وی السلام علیکم سعودی عرب نا اور سلام منظور کے نائس. ډېر مهرباني جی یاسین خان اور السلام جی بالکل قبول شو منظور شو اینڈ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو واره بیا ډېره مننه کوم سپیشل ټایم راکولو. سمیع الله حضرت هغوی هم موږ ګورو تاسو هم ډېر زیات مهرباني. دې سره تاسو جی ډېر زیاته مننه کوم تاسو کوم ملګري ناست دي د هغوی هم ډېره مهرباني. حاجي حنیف الله حضرت صاحب هم ډېر زیات مننه کوم چې وخت زموږ اواز اوري هغوی هم ډېره مهرباني. ابو زین هم موږ ګوري او وایي چې ښه جناب وایي چې لالا لاړم درنه او سبا به ګپ لګو انشاءالله. ډېر مهرباني ابو زین د دومره قیمتي وخت راکولو یو چې ښه مننه کوم چې تاسو دومره قیمتي وخت موږ ته راکړو. ستاسو ډېر زیات مهرباني. شاظم خان وایي چې ښه جناب ہم تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے پسې ہوئے ہیں. شاظم خان وایي چې په لاکډاون په وجه باندې مونږ ګیر شو په دوبۍ کې او زما خیال کور ته اراده کړې ده خو بس فلایټونه چې دي هغه بند دي نو خو خیر دی کینه جناب په لږې پیسې وګټه خیر دی ښه چې کوم لاکډاون دی دا کې چې تاسو لپاره ښه وي اور چھٹی بخیر بیا انجوائے کی. ښه ډېر مهرباني وي چې آپ سنائیں میرے وطن کا کیا حال ہے کیا کہہ رہے ہیں میرا سلام. وعلیکم السلام شاظم خان. اور زموږ چې کوم وطن دی ستاسو چې کوم وطن دی ماشاءالله ډېر ښکلی دی ډېر پر امن دی ډېر په سکون کې دی ډېر ښکلی دی اور بس بالکل ټیک ټاک دی. ښه خوشحال اوسئ جناب تاسو سره دومره خپل وطن مینه ده خوشحال اوسئ. شاذیب خان خو موږ ګورو شاذیب خان تاسو ډېر مهرباني وایي چې سلام څنګه یې. وعلیکم السلام شاذیب خان بالکل ټیک ټاک یم روغ جوړ یم خوشحال اوسئ جناب. امید لرم چې تاسو به هم بالکل ټیک یې. جناب شاذیب خان موږ کوم ځای نه ګوري د دوبۍ نه ګوري. شاذیب خان تاسو جوړ خان مننه کوم جناب چې کوم زموږ ملګري دی وخت کې زموږ غږ اوري اواز اوري تاسو ډېر زیات مننه کوم. کوشش زما دا وي تاسو سره په مختلف موضوعاتو باندې مختلف پروګرامونه وکړم اور بار بار تاسو پروګرامونو ته راشم چې ما پکې ډېره زیاته غیرحاضري کړې ده نو زیاتر ملګري پکې رانه خفه دي چې جناب ته پروګرام ته په وخت باندې نه راځي. نو زما به کوشش چې کوم زما پروګرامونه پاتې وي نو تاسو سره په وخت باندې کوم او په ټایم باندې کوم تاسو سره پروګرامونه کې بار بار راځم. کوشش کوئ چې پروګرام خپل ملګرو سره هم شیر کوئ. پروګرام زما تاسو سره به د نهو نه تر لسو بجو پورې خصوصي ټایم چې کوم دی دا تاسو زما پروګرام وي د خیر جمعې پر ورځ باندې هم زما کوشش دا وي تاسو زما هر ورځ پروګرام وي او هر ورځ تاسو سره نوې نوې موضوع زه پروګرام ته راوړم اور په هغې باندې پکې خبرې هم کوم. چې کوم ملګري مونږ ګورو جناب دا د خامخا وایي زموږ پروګرام ګوري د کوم ځای ګوري پروګرام باره کې څه ویل غواړئ اور پروګرام کې باندې نوې تاسو کوم موضوع غواړئ چې د پروګرام ته دغه نوې موضوع راشي نو دا پکې هم کوشش وکوم چې دغه په پروګرام کې هم شامل کړم. بلی تاسو هم ډېر زیات مهرباني خوشحاله او آباد اوسئ. اور دې نه علاوه چې کوم کمنټس راوړم جناب کمنټس په پروګرام کې ټول شاملوم اور کمنټس نه بعد به زه بیا اجازه اخلم یعنی رخصت به نه اخلم اور انشاءالله په نیکسټ پروګرام کې بیا غږ لګو کمنټس اخري شاملوم. اور داود جان هم پروګرام ته راغلی. داود جان تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایم ستړي مه شئ. بالکل جناب ډېر زیاته مننه کوم سپیشل ټانکس د ټولو کتونکو ډېر زیاته مننه کوم خوشحاله او آباد اوسئ. کوشش به مې دا وي تاسو داسې ښکلي ښکلي پروګرامونه کوم د خوند او د مزو موضوع به پکې هم راوړم ستاسو لپاره اور داسې ستاسو چې کوم فرمایشونه وي زم چې هغه هم په پروګرام کې راوړم او ستاسو لپاره پروګرام کې هغه هم شاملوم. داسې سره سره نوې موضوع سره به پکې زم چې یو سوال پکې هم موضوع نه علاوه راوړو چې په هغې سوال باندې پکې هم ملګري خبرې کوي یو سوال جواب پکې هم راکړي اور چې څوک سوال جواب راکړي نو هغوی ته خو زما طرف نه بیا انعام هم میلاویږي. نو سوال به پکې زم چې هم راوړم د په نوي پروګرام کې نوي موضوع به سره په نوي پروګرام کې هم راوړم. که په پروګرام کې زما داسې خبرې شوي که تاسو زړه ته پرې ازار رسېدلي وي دُک درد رسېدلی وي نو هغې زه معذرت کوم. کوشش زما دا وي چې ستاسو په هممخونو باندې خنداګانې راولم اور خوشحالي راولم او ستاسو چې کوم ټایم دی هغه لږ شان د ټینشن نه را بهر کړم چونکې نن سبا هر سړی په ټینشن کې ډپریشن کې دی اور زه یم چې هر سړی د دې سیزونو نه وځي. نو ډېر زیاته مننه کوم. داود جان وایي چې سلامونه جی وعلیکم السلام. داود جان په خیر راغلی جناب ستړي مه شئ خرکلي درته وایم ډېره مننه کوم جناب. اور وایي چې په پښتو ژبې هم یو پروګرام په کار دی. سلیم خان وایي سلیم خان بالکل جناب په پښتو ژبې پروګرام په کار دی او انشاءالله چې ډېر زر به تاسو وګورئ
چې په پښتو ژبې باندې به هم زه پروګرام وکړم، خو د پښتو د ژبې چې کوم یو سکالر وي نو زه یم چې هغه ځان سره پروګرام ته کښېنوم او پروګرام ته راولم او په هغې باندې به پکې خبرې وکړو د پښتو په ژبې په حوالے سره هم. شاہ عظیم خان وایي چې پروګرام بہت اچھا ہے، ہمارے کام نہیں ہوتا ہے. ها جناب خوشحاله اوسئ جناب، ستاسو پروګرام دومره خوښ کړو، ستاسو دې وخت کې کار ما نشته، نو دې وخت کې ناست یې پروګرام ته ناست یې، نو ډېره مهرباني جناب، تاسو کار نه کوئ خو بیا هم مننه کوم. ہمارے کام نہیں ہوتا ہے. ها ستاسو کار نه وي او ستاسو کارونه چونکې بند شوي دي مسافرو او پروګرام تاسو ډېر خوښ کړ، ډېر مننه کوم. دوست محمد هم پروګرام ته راغی او وایي چې سلام کوم جی، وعلیکم السلام. وایي چې هاو آر یو، آئی ایم فاین، آئی ایم ګډ، ټینکس جناب. اینډ امید لري تاسو به هم بالکل روغ جوړ یې، خوشحاله اوسئ جناب، ډېره مننه کوم. چونکې لیټ چې کوم ملګري را روان جناب، تاسو هم ډېره مننه کوم. کوشش به مې دا وي چې تاسو خپل پروګرامونه کوم او بیا نوې نیکسټ پروګرام سره نوې موضوع سره، او که څه غلطۍ شوي یو وارې بیا د هغې ډېر زیاته بخښنه غواړم، که چېرته د ملګري کمنټ سره نه پاتې شوي د هغې هم ډېر زیات معذرت کوم. کوشش زما دا وي چې زه په پروګرام کې ټول کمنټ سره ټول ملګرو شامل کړم، ځکه چې ستاسو کمنټ زما لپاره ډېر قابل قدر دي او زما خوښ وي، زما لپاره ډېر قدرمند وي. نو زما کوشش دا وي چې په نیکسټ پروګرام کې بیا ګپ شپ وکړو، دې چې کوم کمنټس روان دي او که شامل نه شو په پروګرام کې نو د هغې هم معذرت کوم، او کوشش زما دا وي چې زه په پروګرام کې ټول کمنټس شامل کړم. یو جهان مننه کوم، یو وارې بیا خپل سپیشل دعاګانو کې مې یاد ساتئ، زما په دعاګانو کې یاد یې د لوی الله په امان.